بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو، که غواړئ چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړئ، خپلو هیلو ته ورسیږئ، په خپله ټولنه کې یو ښه زندګي تیره کړئ، خلک ستاسو عزت وکړي، تاسو هم د خلکو عزت وکړئ او په خپل ژوند کې د پرمختګ په لور لاړ شئ. په دې ویډیو کې درته هغه کسان ښیم، د دې کسانو سره خپله یارانه او دوستانه ناسته پاسته پرېږدئ. انشاءالله تاسو په خپل ژوند کې خپلو هیلو ته رسېدلی شئ. د ټولو ناول د سست سړي سره خپله یارانه او دوستانه مه ساته. سست موږ او تاسو چې ورته لټ وایو، چې په خپل هم د کار نه وي او تام کار ته نه پرېږدي. کله چې ته داسې کس سره دوستانه او ناسته پاسته کې، د به ته تړلی یې. هېڅکله داسې کس سره یارانه او دوستانه مه پاله چې هغه سست وي. دویم نمبر، هغې کس سره یارانه او دوستانه مه پاله چې تا د خپل مطلب دپاره استعمالي. د هر کار شاته د هغه ځان له یو مطلب وي. که تا سره منډه تل د وهي، که تا سره یو ځای کې مرسته کوي، خو د هر یو کار شاته به د هغه ځان له یو مطلب وي. ستا یارانه او دوستانه هغه په تندر هم نه ولي. کله چې خپل مطلب پوره شي بیا تا پرېږدي. نو هېڅکله داسې کس سره یارانه دوستانه ناسته پاسته مه ساته چې د هر یو کار شاته د هغه مطلب وي او تا د خپل مطلب دپاره استعمالي. دریم نمبر، د هغې کس سره یارانه او دوستانه او ناسته پاسته مه کوه چې حسد یې په زړه کې بغض ساتي. تا سره په زړه کې دښمني وي، په ظاهره درته خاندي، هر څه در سره کوي، خو په زړه کې در سره دښمني وي. داسې کس سره هم یارانه او دوستانه هېڅکله مه ساته. څلورم نمبر، هغه کس سره یارانه او دوستانه مه ساته چې بد اخلاقه وي، دروغجن وي او ډیر غوسه ناک وي. دا تقریبا څلور وانه یو صف کې راځي، دا ټول یو شیز دی. هغه کس سره یارانه او دوستانه مه ساته چې دروغجن وي. د دروغجن په اړه ډېرې کیسې مشهورې دي. او هغه کس سره یارانه او دوستانه مه ساته چې هغه بد اخلاقه وي، د مشر او کشر تمیز نه پیژني. مشر نه پیژني، مشر سره د خبرو طریقه وله نه ورځي، د کشر سره د خبرو طریقه وله نه ورځي. او یو هغه کس سره چې هغه ډیر غوسه ناک وي، خپله غوسه نشي کنټرولولی. هېڅکله داسې کسانو سره خپله یارانه دوستانه او ملګرتیا ناسته پاسته هېڅکله مه ساتئ داسې خلکو سره. پنځم او اخري، هغه کس سره خپله یارانه او دوستانه او ناسته پاسته مه ساته چې هغه بدنامه وي. بدنامه یعنی ټوله معاشره کې په یو شیز باندې بدنامي. که ته وایې چې نه هغه بدنام دی، زه ورسره یارانه او دوستانه ساتمه، هغه چې په څه بدنام دی، زما هغه کار نه دی کړی، نو دا غلطه ده. تاسو ته زه یو مثال در کوم. فرض که ته یو پوډري یا چرسي سره ګرځې، ټوله معاشره کې هغه خلک پیژني چې دا چرس وهي، او تا هغه سره ګرځې، ته وایې چې نه زه خو نه وهمه، زه صفا سړی یم. خو په معاشره کې ټولو خلکو ته دا پته لګېدل ده چې دا لږ چرس وهي، ټوله معاشره په ده باندې پوه ده، ځکه هغه بدنام دی. هېڅکله داسې کس سره یارانه او دوستانه مه ساتئ چې هغه بدنام وي په ټوله معاشره کې. نو دغه پنځه شپږ کسان چې دي، د دغې کسانو نه ځان وساتئ. انشاءالله تاسو په خپل ژوند کې پرمختګ هم کولی شئ، خپل په ژوند کې خپلو هیلو ته هم رسېدلی شئ انشاءالله. تر بیا مو الله عمل شه.